سلامونه ستړی مشه شاشمه جانم څنګه یې ښه تشکر زنده باشی خودت خوب هستی بخیر رسیدی راغلاست خپرونې ته تشکر خودت خوش آمدی سلامت ژوندی اوسې څنګه راسې نن خوشحاله یې خوشحاله یم د دې خاطره چې ته کله چې راغلی ډېره په خندا راغلی نه زه فکر کوم چې ته دې لپاره خوشحاله یې چې دا ډوډۍ د کور کې تیاره کړې دلته راوړې ده نه تیار نه ده خو ته ورته ګورې د چرګ غوښه هم ده سبزیجات هم ده مساله هم ده قیماق صحیح ده سلامونه او ښه راغلاست درنو لیدونکو هیله ده چې جوړ رو خوشحاله یې او همدا اوس د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه د سپوږمۍ خپرونې لیدونکي اوسئ درنو لیدونکو هاشمه جان مې نن په خپرونه کې وزرو په اوله کې مې ورته وویل چې ډوډۍ د کور نه تیاره نه یې راوړي خو په هاشمه جان باندې شک نشته کمبخت هر کله پخلی کوي په خپرونه کې مال زړه به یې وښلی زیات پخلي نو د همدې لپاره به یې ډوډۍ د کور نه تیاره راوړي خو بیا دلته یې ثبوت راوښود ویل چې نه غوښه ایښې ده ترکاري ایښې ده نو همدلته دیګی کومه ښه هاشمه جانه مهرباني وکړه نن د دې غوښې نه ترکاری نه او د دې مسالجات نه څه راته بله تشکر من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میکنم خدا کنه که جور و صحتمند باشید گفتی تیار مگر غذا را تیار از خانه بیارم باور کن که اگر تا اینجا را عید برسه یک لقمه شما که بانه او دمرا تا اینجا نمیرسه والا دا خبر خدا نن غواړم چې چکن اندی جوړه کړم چکن اندی کې ډېر آسان طریقه ده اول غوښه باید لږ سره کړو کله چې غوښه سره سو اوږه اترک پکې اچو کله چې هغه ورسره لږ سره سو کورکمان دا ډېر ضرور ده کورکمان اچو او نور مسالجات زیره نه ګټه اخیستی سو سره مرچ نه تازه مرچ نه ګټه اخیستی سو هغه لږ چې د کورکمان لږ سره سو رومیان اچو رومیان چې سره سو یعنی پخه سو قیماق پکې اچو ښه ډېر ښه خپل کار ته دوام ورکړه زه به بچر کې ته ووایم چې راشه نن در سره مرسته وکړي بالکل صحیح خبره صحیح ده که نه ښه خویندو ورونو تاسو به هم دا شیان د ځان سره نوټ کړي وي ورونو مې ځکه وویل چې زموږ ورونه هم ماشاءالله زه مطمئن یم چې په خپلو کورو کې به کار کوي د خپلو خویندو سره مورجانې سره خپلو مېرمنو سره به مرسته کوي په کور کې نو تاسو هم هیله چې دا شیان نوټ کړي اوس یو تاسو هم وکولی شئ سبا شپه په خپلو کورو کې چمتو کړئ او د مزهدار خوړو نه خوند واخلئ ښه هاشمه جانه بله زه خو مرسته ونه کړم نه ونه کوم خاص درنو لیدونکو میلمه ما سره نن په خپرونه کې ولی محمد نوري د ماراټان لوبو افغان اتل ما سره په خپرونه کې ده چې دغه د ماراټان لوبې معمولا 42 کیلومتره وي او په دې کې منډه وهي او بریا ترلاسه کوي او لنډې منډې هم په دې لوبه کې وي نو نوري صاحب ما سره په خپرونه کې ده هغوی سره به په خپرونه کې خبرې وي زمونږ په شخصي ژوند به بحث کوو په کارو به بحث کوو په لوبو به بحث کوو خو متاسفانه بله خبره دا ده چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو او په دې نظامي برخه کې کومه حادثه هم شوې وه چې دوی خپل دید له لاسه ورکړی په دې به هم ورسره خبرې کوو نوري صاحب ته بلنه ورکومه چې خپرونې ته راشي نوري صاحب ستړي مه شئ او ښه راغلاست خپرونې ته مننه فرشته جانې بسم الله الرحمن الرحیم د ډېر لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته همدارنګه یو خاص سلام د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته زه بیا هم ولی محمد نوري د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی په ضمن کې د همدغه لوبو نړیوال اتل چې اوس میشت په لندن کې ډېره زیاته مننه نوري صاحب دا راته ووایي چې چای څکئ که کافي څکئ ځکه دلته موږ په خپرونه کې چای کافي هم لرو انرژي هم شته ده مننه هر یوې شي مشکل نشته تاسو انتخاب چای به ښه وي چای هاشمه جانه هیله کوم هاشمه جانه یو ګلاس چای شین چای راوړه ښه صحیح ده این جانب بسر که ورته آماده کوي ښه نوري صاحب څنګه دی ژوند کارونه څنګه تیریږي منډې څنګه دي منډې سره څنګه یاستئ او دا راته ووایي چې خپرونې ته په منډه راغلی که په موټر کې راغلی مننه فرشته جانې زه خو خپرونې ته خپل ورور سره په موټر کې راغلم نو خوښه مې وه چې په ځغاسته په منډه راشم خو دا چې روزونکی مې را سره نه وه زه خو تنها ځغاسته منډه نشم کولی هماغه دلیل و چې زه باید په ګاډي کې راشم دقیقا په کابل کې خو لارې هم بندي دونه لارې بندي ده نو خدای دې خیر وکړي چې دغه لارې خلاص شي ځکه د همدې لاربندي له وجې نه په افغانستان کې زیاتره کسان خپل هغه ښه چانسونه له لاسه ورکوي نو تاسو ورسره دومره اموخته نه یاستئ ځکه چې دلته ژوند نه کوئ خیر بله پوښتنه دا ده نوري صاحب تر هر څه د مخه دا راته ووایئ چې څنګه
د ځغاستې لوبه کوئ یعنې د دې لپاره دا پوښتنه کومه جالبه ده ټولو لیدونکو ته چې تاسو نابینا یاستئ په کوم ډول دغه سیالۍ تاسو ترسره کوئ؟ فرشته جانې دا باید ټول زه په ډاګه کړم چې زه خو اصلا په سترګو باندې نابینا یم یعنې ړوند یم که نه څه نه وینم او دا ډېر ستونزمن کار ده چې یو نابینا د ځغاسته یعنې منډه وکړي په افغانستان کې دغه سهولتونه نشته د یو نابینا لپاره چې هغه د منډه وکړي تمرینات دې وکړي سیالۍ کې د ګډون وکړي زه خو لکه څرنګه چې هیوادوالو ته معلومات ده زه په انګلستان هیواد کې پلازمینه لندن کې هلته ژوند کوم نو هلته دا سهولتونه ما ته ایجاد سوي نه تنها ما ته چې زه نابینا یم هر نابینا کولی شي چې هلته منډه وکړي تمرینات وکړي په سیالیو کې ګډون وکړي بیا د سیالیو مشخص ځانګړي ځایونه یي چې هلته پکې ګډون کوي د تمریناتو لپاره موږ خاص ځایونه لرو چې هلته پکې تمرین وکړو نو مشکله نه ده ځغاسته چې کوم منډه چې کوم د خپل روزونکي سره کوم یعنې زما کوچ نو هیوادوالو سره به دا سوال هم وي چې ته څنګه منډه کوې آیا د روزونکي په اوږې د لاس دی که لاس نه نیسې زه به هیوادوالو ته لږ زره کې عملي ډول باندې وښیم چې زه څنګه منډه وکړم دا یو تسمه ده تقریبا نیم متر به هغه په نیم متر اندازه کې باندې وي دا اړخ یې زما روزونکی نیسي دا اړخ یې بیا زه نیسمه نیم متر فاصله کله چې تمرین کوو او یا سیالۍ لرم زه نو روزونکی ما ته هدایت کوي که ضرورت وي چې چپ خوا لاړ شم چپ اړخ ونیسم راته وایي چې چپ اړخ ونیسه په خولې م راته وایي لږ په دې اشاره مې په دې مې پوه کوي او کوی چې راسته اړخ ونیسه په دې کې په خوله م راته وایي او په دې کې اشاره باندې یعنې همغوی تاسو فالو کوئ هغه خپل کوچ هغوی څه چې هدایت کوي د ما روزونکی کوچ زه د همغو په هدایتو باندې زه مخته ځم نو که تیز وي تیز ځم که اسا وي اسا ځم مطلب ټول هدایت زما د روزونکي د دې په وسیله په واسطه زه منډه کوم خپل روزونکي سره ډېر ښه مخکې خو تاسو روغ وئ ستاسو سترګې بینا وې نو که دا راته ووایي چې دغه حادثه څنګه وشوله دا قصه یې که راته وکړې فرشته جانې له نن نه لس کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې نظامي دندې پر مهال باندې د یوې بمي چاودنې له امله زما دغه دواړه سترګې له لاسه ورکړلې او ډېر سخت ټپي شوم ان تر دې چې کوما ته پکې ولاړم نو بعد له ډېر وخت بعد زه کله چې په هوش راغلم نو ښایسته نړۍ مې بدرنګه شوې وله رڼا ورځ را باندې توره شپه وله څه مې نه لیدل خو زه خفه نه ولم تشویش مې نه لړ او نه لرمه ځکه چې دا هر څه د هیوادنۍ مینې نه کېږي زما د هیواد سره خلکو سره یوه لیونۍ مینه ده دا خو مې پکې سترګې ړندې شولې نو سر مې دې هم ترې قرباني ځکه هیواد په موږ باندې حق لري او خلک یې همدارنګه چې خدمت یې وکړو ډېره زیاته مننه واقعا زموږ نظامي برخه زموږ هغه ورونه چې سربازان دي هغه خویندې چې په همدغه برخه کې کار کوي هغوی تر هغه حده پورې دومره دغه مسلک سره مینه لري چې حتی خپل ځان نه ورته تېرېږي او یوه نمونه یې زموږ سره نن په خپرونه کې ده چې نوري صاحب ده نوري صاحب خپل دید هم له لاسه ورکړی بیا هم وایي چې زما سر د هم ته قربان وي او خپل همت یې نه ده بایللی نو زما همدغسې خویندو ورونو ته د سلام وي نو په نظامي برخه کې خپل دید له لاسه ورکړو خو بیا یې هم خپل همت ونه بایلو بیا هم د افغانستان د نوم لپاره یې کار وکړ ګرد په بل هیواد کې دی هلته ژوند کوي خو بیا هم د افغانستان د نوم لپاره کار کوي نوري صاحب بله پوښتنه مې دا ده زموږ زیاتره ورونه او خویندې کله چې د خپل وجود یو غړی له لاسه ورکوي نو هغوی په دې فکر دی چې نور زیاتې زما نه هېڅ نه کېږي زه نور هېڅ نشم کولی نو زه باید د خپل کور په کونج کې کښېنم زه باید نور ته محتاجه اوسم نور باید زما کار وکړي نو زه د هېڅ کار نه یم نو تاسو سره کله چې دا حادثه وشوه بعد د څومره مودې نه بیرته په خپلو پښو ودرېدئ او راغلی دغه لوبو ته مو ویل چې زه باید دغه لوبې وکړم او په دغه لوبو کې مخکې لاړ شم هدف مو څه و فرشته جانې دغه ځای کې به زه لږ وضاحت ورکړم هیوادوالو ته کله چې زه ټپي شوم ډېر سخت ټپي شوم کله چې په هوښ راغلم بیداره شوم نو زه راپورته شوم وضعیت مې ډېر د مخ خراب و نو ما ځان سره یو څه ویلې چې شیشه چې ماته سي تېره شي ما ویلې زه باید خپل ژوند کې مبارزې ته نورم
دوام ورکړم قوي یې کړم رښتیا له هماغه ځای نه اصلا ما مبارزې ته دوام له هغه ځای نه ورکړه بله شکه چې کار اسانه نه وه خو ما ډېره سخته مبارزه وکړله معیوبیت هېڅکله عیب نشي کېدلی دا یو علت ده نو علت هېڅکله د موږ او تاسو د پرمختګ مخنیوی نشي کولی ګورې تاسو ګورې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې موږ اکثریت معلولین ورونه زموږ نابینایان ورونه زموږ د ټولنې بار د ګڼي د فامیل د اوږو بار ګڼي خو داسې نه ده یو معلول هر څه کوی شي زه یو بیلګه یم نابینا و منډه او اکثریت سیالۍ زما بینایانو سره دي تقریبا تر دې دمه ما 2 سیالۍ هغه د نابینایانو په خلاف کړي دي نو دا باقي ټولې ما بینایانو سره کړي یعنی بینا کولی شي چې هر څه وکړي بینا کولی شي چې ټلیفون استفاده کړي بینا کولی شي چې کمپیوټر نه ګټه واخلي نابینا کولی شي چې دنده ترسره کړي خو همت ته ضرورت ده هر څه امکان شته خو قوي عزم ارادې ته ضرورت شته ده دقیقا په دې موضوعاتو به بیا هم خبرې کوو خو دا راته ووایي چې تاسو خو د هېواد نه بهر ژوند کوئ نو کله کله په هېواد پسې نه خفه کیږئ هلته ژوند څنګه ده تاسو ته فرشته جانې هېوادنۍ مینه ډېره سخته وي او پښتانه یاران دوستان فامیل دو پسې طبعا سړی خفه کېږي پښتو کې یو شعر د ساحل صاحب وایي خوند کوي ساحله پښتانه یاران که سل ځلې جدا شي خو بیلیږي نه نو واقعا د ما ورونه پښتانه ورونه افغانان ورونه ډېر یادېږي چې په کال کې 2 ځلې 3 ځلې زه راشم دلته زه هغوی وګورم هغو سره ناسته پاسته وکړم خپل فامیل وګورم نو خفه کېږم هېواد پسې مې خلکو پسې مې کنې هلته هېڅ مشکل نشته یوازینی مشکل چې ده چې خپل هېواد پسې به خفه کېږي خلکو پسې به خفه کېږي او بل دا ناخوالې چې موږ خپل هېواد کې ګورو هغه هېوادوال کوم چې په افغانستان کې ژوند زندګي کوي نو هغوی ته دا معلومات نه کېږي چې د غربي دنیا ژوند څنګه ده او د دې ځای ژوند څنګه ده کله چې هلته سړی ژوند وکړي او بیرته راسي خپل هېواد ته راستون شي نو دا ناخوالې کمي او کاسي چې ګوري واقعا سړی ډېر دردېږي زه سخت دردېږم چې دا ناخوالې کمي او کاسي په خپل ګران هېواد کې ګورم نو زه دردېږم ځکه چې هغوی ګورم دا ځای مقایسه کوم موږ او تاسو تقریبا 100 کاله وروسته پاتې سو نو هر هېواد کس پکار ده چې خپل هېواد سره د زړه له خلاصه مینه وکړي کار ورته وکړي موږ باید ونه وایو چې حکومت دی باید موږ ته یو څه وکړي باید موږ حکومت سره یو څه وکړو حکومت خو موږ را جوړوو دقیقا زموږ ځوانان چې کله لاس یو کړي او مخکې لاړ شي زه مطمئنه یم چې دغه موږ او تاسو چې وایي 100 کاله فاصله پاتې ده زموږ د نورو هېوادو ترمنځ دا به ډېره لږ شي ډېره به کمه شي نو خدای مهربانه دی زه هم یوه پوښتنه ماته یاده شوه فرشته جانې که اجازه دي وي پوښتنه ښه ده چې دا نوري صاحب دا وطن ته راغلو که نه زموږ هم یادېدو او بله یې د ورزشي کارونه مالدل په یوټیوب کې ډېر بیخي تعجب وم ښه نو ته خو کله چې یو کس زما خپرونې ته میلمه کېږي یا پروډیوسر وایي چې زه فلانی کس میلمه کوم نو ته بیا وخت یوټیوب ته تللی د هغه په اړه د معلومات دوکې سرچ کوم بیا یې ګورم ښه نو د نوري صاحب په اړه زموږ پروډیوسر مخکې د دې نه چې نوري صاحب افغانستان ته راشي ویلي و چې موږ به نوري صاحب په خپرونه کې میلمه کوو د بڅر کې همدا په ذهن کې لکه چې پاتې وویلو چې همدغه نوري صاحب به راځي افغانستان ته نو بیا به زه مصاحبه ورته کوم بیا به زه خبر ورته کوم ما دغه موټر کې به چکر ورکړم د کارغې د پغمان خواته ما چې بیروبار زیات ده که نه دا مشکل که بیروبار نه وای چکر دې ورکوو اکثر پیسونو کې مې چکر ورکوو دا خو انتیک موټر دا موټر څوک لریم نه خو مشکل نشته موزیم کې دی ته منډه وهه زه به یو روزونکی پیدا کړم ته موټر کې کښېنه زه به یو روزونکی پیدا کړم شاته به درپسې منډه وهم بیروبار زیات ده که نه نوري صاحب بیروبار په افغانستان کې ټرافیک زیات ده که نه نو د هغه له وجې نه تاسو به مخکې یاستئ تاسو به قرغې ته رسېدلي دا بانو زموږ د تایمني په چارۍ کې باندې ښه حشمت جانه څنګه بسر کې سره مرسته کوي که نه بسر که خب فکر کو که میارم میپله که من چی را نوش جان کنم برام یک چیز پخته نشده من گفتم نه چیز پخته نشده بسر که دا چاقوګان داسې مخکې ایښي دي چې د تصویر ښکاره نشي هر څه چې مخې ته راشي وي خو دا لږ دې خوا کې ده بسر کې ښه بسر کې کوم ځای دې درد کوي نه ولا دبکه مو درد کوي لږ دا خیر دا مزل زیات کوم دا یې خوا د دې خوا ګرځم ډېر دبکه مې درد پیدا ورزش کوي
ورزش ډېر کوي ورزش کوي د کوم مرزا ډېر کوم منه ښه بچر کیا گیم ولوبو که وقفې ته لاړ شو نه گیم به ولوبو گیم ښه نوري صاحب یو گیم د تاسو سره به گیم هم وکړو نن څه د دې لپاره گیم کولو تاسو سره چې دا زموږ خپرونه لږ څه تفریحي ده او اجتماعي خپرونه ده نو چې لیدونکي هم زړونه یې په تنګ نه شي زموږ او تاسو سره یو گیم به تاسو سره ولوبو گیم داسې یو څه ده چې زموږ پروډیوسر هلته سندرې پلی کوي نو تاسو باید ووایئ چې دغه د سندرې غږ د چا ده صحیح ده مشکل نشته ښه خپل په خیر چې وپېژنم افغان صاحب پلی کړه سندره د جنوب نه تر شماله په ما ګران دی په ما ګران دی دا څوک و دری زبان خدا دری زبان خدا چې څوک به یي میرویس نه خو به م نه وي ښه یو چانس بل هم لرئ دلته نه اوسېږي خارج کې اوسېږي ونه شه نه ونه شه بخښنه غواړم ښه بله سندره ښه دا څوک و جاوید امرخیل جاوید امرخیل واقعا دقیق ښه بله دا څوک برېښنا خو هم نه ده نږدې شوی یاستئ ورته برېښنا میل خو به وي نږدې یاستئ ورته هغه دری زبان خو ده لږ نقله نه ښه پښتانه پښتنه ده شام اشنا خو نه ده د غږ خو نه خو ډېر ښه دروند غږ ده ښه ونه شه دا د برېښنا عامل خور وه خو دې مې نه لیلا نهال ما خو تاسو ویل چې ورنږدې شوي نه خو ما د دې ګانې نه مې اورېدلې تقریبا سندرې ښه و یو جاوید امرخیل مو وپېژنده دوه مې ونه پېژندل ښه بله لرو ښه نه لرو ځو لیدونکو دمې ته بعد دمې نه بېرته راګرځو نوري صاحب ما سره خپروه ښه راغلاست سپوږمۍ پروګرام دی نوري صاحب ما سره په خپرونه کې دی نوري صاحب دا راته ووایي چې کومه منډه چې تاسو وهلې ده دغې منډې څومره لوبغاړي درلودل څومره لوبغاړو پکې ونډه اخیستې وه او د کومو هېوادونو پکې لوبغاړو ونډه اخیستې وه فرشته جانې تر دې دمه ما نړیوالې رقابتي سیالۍ ترسره کړي دي چې په دې کې څو فارماټه دي لکه اوږده منډه لږه منډه تیزه منډه څو قسمه منډې دي چې اوږده سیالۍ چې زما وله په نامه د نړیوال ماراتان سیالۍ چې هغه نورماله 240 کیلومتره منډه وي چې په دې کې 440,000 لوبغاړو ګډون لرله د نړۍ هر هېواد دلته لوبغاړي راغلي ول او لوبغاړي څنګه ورته غوره کېږي مطلب مشخص سازمانونه دي د غوروي کمیټه لري که نه نظر په استعداد نظر په پروسیجر باندې ته ورته معرفي کېږي تا ته ځانګړی ټارګټ درکول کېږي هماغه به ته طی کوې نو دا مې د یوه سیالي وله همدارنګه ما په 21 کیلومتره کې هم سیالي کړې چې هغه هم نړیواله سیالي وه چې په هغې کې مې هم د افغانستان لپاره ویاړ ګټلی ده 10 کیلومتره کې ما منډه سیالي کړې ده یعنې مخکې تا ته ما عرض وکړ چې ما تر اوسه پورې 15 سیالۍ د بینایانو سره کړي دي او 2 سیالۍ ما نابینایانو سره کړي دي نو 800 متري کې مې هم کړې ده 1.5 کیلومتري کې مې هم کړې ده دا لنډې تیزې منډې دي په دا رقم ته باندې نو په هر فارمټ کې خوشبختانه زه سیالۍ کولی شم کنې معمولا لوبغاړی یو فارمټ کې باید لوبه وکړي اموي ته مطلب مادهي چمتووالی ونیسي خو د ما څو روزونکي دي د تیزې منډې مې بیل روزونکی ده د سپرنټ لپاره چې تیزه منډه ده د هغې لپاره بیل روزونکی ده لنډه لکه 800 متري 1.5 کیلومتري سیالۍ کې
نو زه بېلابېل ورزو ها بېلابېل ډېر ښه نو موږ خبر شوي چې دغه لوبو کې زیاتره کسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي نو دا راته ووایي چې دغه دلیل یې څه دی چې دې کې هغه لوبغاړي خپل ژوند د لاسه ورکوي او تر اوسه پورې چې تاسو لوبو کې ونډه اخیستې ده په دغه لوبو کې څو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی معمولا د ماراتان سیالیو کې 8-9 کسان ژوند له لاسه ورکوي دې کې بیا اکثریت دا توریان وي دا د کینیا د جمیکا د سومالیا دا لوبغاړي دي دا توریان چې ورته وایي که نه هغوی هم لکه افغانان غوندې سرسخته وي دا زه د ځان په اړه باید ووایم زه چې کله سیالۍ کې هم ګډون کوم زه د خپل حد نه تیزه منډه کوم یعنې زه باید د ما ضربان د قلب تر 180 پورې لوړ شي خو زه په خاطر د افغانستان د مینې د افغانانو د مینې په خاطر زه خپل ضربان د قلب تر 200 هم اړوم دغه وخت کې ماته کوچ اجازه نه راکوي چې ته د ضربان د قلب دا خطرناکه نه ده خو دغه وخت کې چې د تا ضربان د قلب له هغه محدود د هغه خپل معین هغه نه واړی نو دلته تا خطر وارننګ درکوي نو هماغه وخت کې تا قلب وینه نه پمپوي نو هماغه دلیل کېږي چې نفس ته ودرېږي ژوند له لاسه ورکوي نو د هېواد مینه چا سره چې زه هم چې همیشه مړ دی خو پایلې کې ته د ځان رسوم افغانستان ته د بریا ترلاسه کړم طبعا ستونزمنه کار ده خو زه هر څه مشکلات په ځان باندې تېروم تر څو افغانانو ته د افغانانو په شونډو باندې مسکا خندا راولم مننه نو تاسو د الله تل ژوندي لري او همداسې افغانستان ته افتخارات راوړئ ډېره زیاته مننه نو دلته ما سره څو مډاله دي ستاسو که په دغه مډالو راته وغږېږئ خبرې را سره وکړئ چې دا څو مډاله چې دلته دي دا د کومو کومو لوبو دي فرشته جانې ما تا ته لکه څرنګه چې مخکې وویلې چې ما نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی 800 متریزې کې هم ما د سرو زرو مډال ګټلی ده 1.5 کیلومتریزې کې مې هم د سپینو زرو مډال ګټلی ده په نړیوالو کې مې نړیوال ماراتان سیالۍ کې هغې کې مې هم مډال ګټلی ده او په 10 کیلومتریزې کې مې مډال ګټلی 15 کیلومتر کې مې مډال ګټلی 21 کیلومتر کې مې مډال ګټلی ده ټرافي مې ګټلې ده نو هرې سیالۍ نه وروسته نړیوالو مجلو د ما پر ژوند باندې بحثونه کړي دي ځانګړې صفحې ماته راکړي په نړیوالې مجلو کې یوه صفحه ځانګړې کېدل دا یو لوبغاړي لپاره دا اسانه کار نه ده نو طبعا هغه کس ته ځانګړې کېږي چې هغه وړتیا استعداد دې ولري ګستاخي نه سي نو مطلب موږ د هېواد لپاره هر څه په ځان باندې منلي دي زحمت حسن باسلې ده د دوستانو د هېوادوالو مینه ده چې د هر څه د افغانستان لپاره ما ګټلي ویاړونه د افغانانو لپاره دي ډېره زیاته مننه دا ټول مډالونه دلته زما سره دي نو تاسو یې همدا اوس ګورئ او واقعا د ویاړ ځای د ما ته البته چې ما دا مډالونه اخیستي دي او زما سره دي او زه دا مډالونه له نږدې نه ګورم نو ډېره زیاته مننه نوري صاحب نو یو ټرافي هم دلته ده دا سپینو زرو ټرافي او د سپینو زرو ښه که په دې را سره وغږېږي چې دا د کومې لوبې و دا ټرافي دا په دغې 2020 کال کې په 21 د جنوري باندې دا په سطح د اروپا یوه سیالۍ وه 10 کیلومتر منډه وله 200 کسانو پکې ګډون کړی و په دې کې ما دوهم مقام ترلاسه کړه دا ټول بینایان ول ما ته د مډال تر څنګه دا د جرأت په خاطر افتخاري بیا دا د سپینو زرو کپ یې بیا راکړه په اسان کې نو ماشاءالله ډېر ښه مډالونه مو لیدونکو ولیدل او د نوري صاحب زحمتونه هم تاسو ولیدل چې دوی څومره زحمت کړی دی په څومره زحمت باندې دا مډالونه ترلاسه کړي دي واقعا د افغانستان افتخار دی هشمه جانه بله څنګه یې والا شکر ده ته ښه ته خو غیر خواړه چمتو کې وی خورې نه تر اوسه مې نه دی خوړلی او چمتو شوی هم نه دی او دوه درې دقیقې نور پاته ده ښه بچر کې ته د پښې درد کو کوم پچکاري د ورکړې د خبرې نشي کولی ځتي ورته مې ویل چې ډېر خبرې مه کوئ دا چې ډېر خبرې وکړي دا دی دا ډېر خبرې کوي دا پښې دې درد کوي اوس خبرې خو په خوله کوي دا درد څنګه پښې ته لاړه خو دا ډېر خبره چې کوي په مغزه باندې لږ بوج راځي هغه د خطره ستا پښې درد کوي والا هشمه جان په خپرونه کې پخلی کړی د پخلي له لاس بیخي ډاکټر شوی خپل زړونه فتوا ورکوي ښه نوري صاحب یو بل گیم له تاسو سره لرو د گیم نوم دی یو له دریو په دې گیم کې زه تاسو نه درې پوښتنه کوم نو زما هره پوښتنه درې آپشنه لري تاسو حق لرئ یو اپشن وټاکئ سمه ده ښه
پرته له منډې په دې درې لوبو کې مو کومه لوبه خوښیږي؟ پهلواني، کرکټ او که نیزه بازي؟ کرکټ مو خوښیږي، ډېر ښه. نو بله پوښتنه، په دغه درې کسانو کې ستاسو په نظر کوم یو ډېر تکړه دی؟ یوسن بولټ، ایلټ کیچوګي او محمد فرا. دا د نړۍ ټاپ ترین لوبغاړي دي چې یو د جمیکا ده، یوسن بولټ او ایلیټ کیپچوګي د کینیا ده، محمد فرا چې مسلمان ده دا د سومالیا ده. دا دوه چې دي د تیزو منډو قهرمانان دي، محمد فرا او ایلیټ کیپچوګي، او یوسن بولټ چې دا د 100 مترزو قهرمان ده. نو په دې کې د ما بېله شکه چې درې وړه اتلان دي، ښه لوبغاړي دي. زه چې اصلا فیل د ما د اوږدې منډو سیالۍ دي که نه، چې په دې کې ایلیټ کیپچوګي کوم چې د کینیا ده د ما د خوښې لوبغاړی بیا دا ده. ښه ډېر ښه. بله پوښتنه، تاسو د پلار، خواښې او خسر سره درې واړه په خپلو کې جنګ کوي، نو تاسو به د چا پلوی کوئ؟ د خپل پلارجان، خسر که خواښې؟ یو باید دې کې انتخاب کوم. یو باید انتخاب کړئ چې په دې جنګ کې تاسو چا پلوی کوئ؟ حق د پلار ده ځکه چې پلار به وي. ښه، د پلارجان طرفداري کوئ؟ د پلارجان طرفداري کوم. خو که د خسر او خواښې طرفداري ونه کړي، بیا ستاسو مېرمن که تاسو نه خفه شي بیا څه کوئ؟ نو بس دلته به څه ډیپلوماسي کوو، خو حقیقت دا ده چې پلار بیا پلار څه نږدې نږدې ډېر وي انسان ته. هغه هم بېله شکه چې هغوی هم حق لري، خو د پلار نو اما خبر د ویار چاته خپل وطن کشمیر دی. نو ځوابونه مو ښه وو، هیله چې څوک خفه شوي نه وي، بخصوص تاسو خواښې او خسر خفه نه شي. نو دا فقط یو ګیم و. نو اوس به لاړ شو لنډې دمې ته، بعد دمې نه بیرته. بیا هم ستړي مشي، یو ښه راغلاست. افغان صاحب زمونږ په چیرې ده؟ په خپل ځای کې ده. افغان صاحب ما کله کله په خپرونه کې ډېر ضروري. ښه نوري صاحب، راځو پوښتنې ته. ستاسو په ژوند باندې تر اوسه کومه ډاکومنټري، کوم فلم جوړ شوی دی که نه؟ بلې هو، زما پر ژوند باندې تر اوسه 2 دانې فلمونه جوړ شوي دي چې هغه یو فلم زما تر اوسه په نړیوالو فلم فیسټیولو کې تر اوسه لومړی مقام لري. لکه په امریکا کې کوم چې نړیوال فلم فیسټیول و، هلته لومړی مقام ترلاسه کړ شیکاګو کې، همداسې په بارسلونا کې هم لومړی مقام ترسره کړ، په ډنهاګ کې په هالند کې هم تر اوسه پورې ډېر ښه مخته روان ده. او نو دغه فلمونه چې ستاسو په ژوند باندې جوړ شوي، دغه کومو هیوادونو ستاسو په ژوند باندې دغه فلمونه جوړ کړي دي؟ دې کې مختلف کسان دي. دغه فلم چې کوم زما جوړ کړی، په دې کې اکثریت کسان پکې د انګلستان دي. نو بیا نور کسان دا پوښتنه مې ځکه وکړله ځکه چې هر هیواد چې د هر هیواد لوبغاړي یا هم په هره برخه کې چې افتخارات خپل وطن ته راوړي، نو بیا هغه خپل هیوادوال غواړي چې هغه خپل قهرمان د ژوند په اړه یو څه جوړ کړي. نو افغانستان داسې کوم څه تر اوسه نه دي کړي چې ستاسو په ژوند باندې یا کوم کتاب ولیکي، کوم فلم جوړ کړي؟ افغانستان کې ما خپرونې لرلې دي، پروفایلونه زما پر ژوند باندې جوړ شوي، خو داسې یو ډاکومنټري پروفیشنل لکه مسلکي فلم چې کوم ما تا ته عرض وکړ چې کوم انګلستان کې زما پر ژوند جوړ شوی ده، هغسې یو فلم ډاکومنټري نه ده جوړ شوی. نور داسې ډېر پروفایلونه مطلب خپرونې ما سره شوي افغانستان کې دا شوي. ډېر ښه. کله داسې شوي چې کوم ځای ته تللي یاستئ، نو هلته تاسو سره خپل یو کس وي، نو تاسو خپل کس پرېږدئ، بل څوک هم رانیولی؟ بله هو، داسې زه ډېرې خطرې لرم پر ژوند کې، دا چې زما د سترګو لید نشته که نه، طبعا داسې ډېر اشتباهات ما نه رخ اخلي، پیدا کېږي. لکه دا ځلې چې زه یو خاطره به درته ووایم، دا ځلې چې زه افغانستان ته راتللم، دوبۍ نه دوبۍ کې م سټې وکړله. کله چې دوبۍ نه کابل ته راتللو، زه کوم سیټ کې چې ناست وم، خپلې مېرمنې سره د ما لورکۍ ما نه په مخکې سیټ کې ناسته وله، په چوکۍ کې.
نو لور مې یو وخت کې چغې بغارې شروع کړې شوخي کوله ما د دې چوکۍ له قاد نه غوښتل چې چونډکه یې کړمه چې غلی شه نو هلته یو بله ښځه افغانه مېرمنه یې په خوا کې ناشه وه چې هغه مې له غوږ نه وخت ګورم چې هغه مې له غوږه رانیولې ده دغه بعضې اشتباهات ځینې وخت بیا بخښنه مې ترې وغوښتله چې مالې مورکۍ زه بیا څه یې ونه ویلې نه پوه شو چې دا ستونزه لري د سترګو بیا معافي هغې مې وغوښتله ما ترې معافي وغوښتله ځکه دا اشتباهات دي چې بعضې نو بل کوم ځای کې هم داسې شوي دي که نه و فرشته جانې یو بله جالبه به درته وایم زما وړکی ورور چې اوس ما سره په انګلستان کې ژوند کوي لندن کې یو ورځ نو کورس نه وخت راغی درس ویل ارزان قیمت کې ما له ولې وخت راغللی وایي کورس رخصت و ما ته موټر کې کېنه زه چې لاړ شو دا کورس رښتیا قلف ده که واز ده وایي زه چې ځو چې کله کورس ته لاړلو ما ته وایي ګوره کورس دروازه قلفه ده نو زه خو دروازه نه ګورم نو زه مجبور چې یو څوک ودروم لاروی چې ما ته وښیي دا دروازه وازه ده که بنده ده نو یو لاروی مې ودروم ما له ورور دا د کورس دروازه قلفه ده که وازه ده نو دا ورور مې مخامخ راته ولاړ ده دا بل قسم لاروی مې راته مخامخ ولاړ ده نو په دغه وخت کې ورور مې نقل ورکړه لاروي ته چې نقل ورکړه ما چې سمدستي لغته واخیسته دا ورور مې په دې سینه باندې وم چې شا ته یې خطا کړمه هغه مې املاروی په سینه باندې په لغته و شا په تخته مې څو ملاقه ورکړل بېرته مې راپورته کړل چې ماش مې کړ مالې وبخښه ډېر مې هغه زوبل کړ په هغې ورځ باندې والله کله کله راځي داسې خبرې ښه کله داسې شوي دي چې تاسو د یو چا غیبت وکړئ او خبر هم نه یاست هغه نفر ستاسو په خوا کې دی ستاسو په مخ کې ناست دی نو تاسو یې غیبت کړئ فرشته جانې چې دید دې نه وي طبعا اشتباهات ډېر پیدا کېږي یو نابینا یو معلول ته که نه رښتیا هم یو ورځ زموږ په کلي کې جومات نه راووتلو یو ملګري مې راته ویلې چې شورا کې غړیتوب چې شی اخلي که نه اخلي د حسین د موږ د قوم شورا کېدله خو هلته ما یو څه زیات کم ویلې ماوین د شورا چې کوم زما د تره زوی وه هغه مې په خوا کې ولاړ وه غیبت مې نه کړ خو تقریبا بعضې څه شوخي موخي مې وکړله هغه مې په خوا کې ولاړ وه مطلب هغه ما نه ولیده پوه نه وم اصلا چې هغه دلته ولاړ دي نو کله چې زموږ خپرونې ته راتلی مخکې دی چې زموږ خپرونې ته راشئ داسې چا نه پوښتنه وکړله چې زه خو دغه خپرونې ته ځم دغه فرشته علیمي په اړه راته ووایي چې ښایسته ده بدرنګه ده اخلاق څنګه پوښتنه وکړله که نه فرشته جانې حقیقت وایم که ډیپلوماسي وکړم نه نه حقیقت به وایه حقیقت خو دا ووایم چې الحمدلله ماشاءالله ښایسته یاست دې کې څه شک نشته ده نو زه بیا هغه غږ نه هم غږ ماشاءالله ښکلی ده غږ نه هم موږ یو تحلیل کوو نو د غږ نه خو تاسو همدا اوس زما تحلیل کړی د خبر نه هم شاید تحلیل کړی ستاسو په نظر زما دا قد و قواره او اندام به دا به څه رقم یو څه چاغه به یم وچه به یم څه رقم متوسطه نه ډېر چاغه نه یې او نه متوسطه نه هم داسې ښه برابره د انګلیسانو په خبره فټ نو تقریبا متوسطه فټ یم مګم یو ورځ زموږ خپرونې ته یو ډاکټر راغلی و هغه نه ما پوښتنه وکړه زما وزن دومره ده قد مې دومره ده نو زه په کومه برخه کې راځم دا سوی تغذي ډاکټر وایي ته خو سوی تغذي یې نو په دا خبره باندې زه اوس هم تشویش کوم زه اوس بیخي سوی تغذي شوم ښه حشمت جانه خواړه چمتو دي خواړه چمتو ده چمتو دي بله ښه زه به یو څو پوښتنې نور هم د نوري صاحب نه وکړم بعد د هغې نه به خواړه راوړي ښه صحیح ده ښه نوري صاحب څو پوښتنې دي نو تاسو باید زر زر ځوابونه راکړئ مشکل نشته سمه ده کله د 100 نوټ در باندې چا په زرو تیر کړی دی نه داسې کار نه دی شوی ښه څه شی ته ډېر ځورېږي خپله دی د افغانستان اوږده جګړه چې زه د بېلګې یو قرباني یم د افغانستان اقتصادي فقر د افغانستان تعلیمي فقر او د افغانستان بې اتفاقي دغه څلور شیان دي چې ما ډېر سخت ځوري کله له کومې پېښې نه ډېر زیات ډار شوي یاستئ کله چې زه لومړی ړوند شوم نابینا شوم یو ځای کې ولیدم ډېر چقور ځای وه لومړی کې هغلته وویرېدم له هغې نه بعد ژوند سره عادت شوم اوس نه ویرېږم زلزله کې څه کوئ زلزله کې به څه وکړو نو فرشته جانې فقط بسم الله توکلت علی الله جای په جای ودرېږو نو حرکت که کوې نو خپله ځان زوبلی نو هملته ساکنه ودرېږم منډه نه کوم ډېر ښه واده دې کړی بلې هو ښه څنګه دی مقابل اړخ ګډ ژوند تا ته قناعت بخشه دی که نه بلې هو په پوره معنا و هغه مقابل کس سره چې تاسو واده کړی دی هغه مو څنګه ګډ ژوند ته قانع کړ اول خو باید ووایم چې په افغانستان کې یو معلول ته ښځه کول دا اسانه کار نه ده او په دې موږ نه پوهېږو چې دغه رشتې الله جوړوي موږ هسې وسیله کړو والدین نو بس والدینو کوښښ وکړو بس الله خوښه وله کار وشو
د څه شي لیدو ته ډیر ارمان لري؟ هر څه مې لیدلي دي فرشته جانې، نړۍ، انسانان، خو یوازینی شی چې زه ډېر افسوس کوم، ارمان کوم چې ووینم هغه زما خپله مېرمنه او زما 3 اولادونه چې 2 مې لورګانې دي، یو مې زوی ده. د دې سخت ارمان یم. ډېر ښه. نو خلک خو درته وایي چې زامن یا لوران دې ښایسته دي، څنګه دي؟ کور کې درته وایي که نه؟ بلې هو، یو څوک چې راته لور دې ښایسته ده، ما د ښایسته تصویر مې ذهن کې پاتې کېږي. یو تصویر لرې د هر چا نه؟ د هر چا یو تصویر زه لرم په ذهن کې، هماغه بیا. ډېر ښه. څومره نجونو ستاسو رشته رد کړې ده؟ دلته به م حقیقت ویم که ډیپلوماسي وکړم؟ دلته به حقیقت ووایي. یو ځای کې زما رشته رد یو شوې ځای ده. کې. ټلیفون او ټولنیزو رسنیو کې ډېر فعاله یاستئ، نو څنګه یې کاروئ؟ بلې هو فرشته جانې، زه خو دغه سوشل میډیا خپله کارومه. په انګلستان هیواد کې زه به لږ په دغه برخه کې هیوادوالو ته وښیم چې زه څنګه کارومه که نه. دا ټلیفون ده زما، په دې کې ځانګړی پروګرام ده چې اچول شوی ده پکې نابینیانو لپاره. نابینیان پکې په پوره معنی هر څه کارولی شي. هر څه. نو کولی شئ چې همدا اوس تاسو زموږ د سپوږمۍ پروګرام یوه برخه راته راواړوئ په یوټیوب کې کیږي؟ بلې هو، ځکه چې ته به زه یوټیوب اول به قلف خلاصوئ، بیا به زه یوټیوب ته به ځئ، سوشل میډیا، یوټیوب سرچ کوئ به وایس ریکگنیشن سپوږمۍ پروګرام. دا مې چې وویلې بیا به سرچ کوم به. نو چې کله مې سرچ کړه یوټیوب اوس دلته دا ستاسو یو خپرونه ده له میرویس ثناجي صاحب سره. نو دې کې هر څه زه چې ورته ووایم، خپل وایس نه ګټه اخلئ، خپل وایس باندې ټایپینګ هم کولی شم. وایس ریکګنیشن د خولي وینا نه علاوه زه کولی شم چې خپل ټایپینګ هم وکړم. ټایپینګ هم زه وارد یم، هغه مشکل نشته. نو تاسو اوس کولی شئ په ټایپینګ باندې یو میسیج زموږ پروډیوسر ته وکړئ. ښه، مسنجر کې که مسنجر کې ښه زه به لاړ شم، انډراید ته به لاړ شم، بل پروګرام ته په عین حال کې اوس داخل کېږم. دا ده یو شیبه فرشته جانې چې وخت ونه نیسم. مسنجر ته به ځم. عبدالقهار افغان صاحب، صحیح شو. دلته بیا ایډیټ باکس ته لکه د لیکنو ځای ده، سمه ده. دلته زه هم په خولې باندې هم کولی شم، په خولې باندې ووایم یو څه ورته په ټایپینګ. خو زه به ټایپینګ Capital G, capital J, Juliet, capital H, hotel, U, J, hi, see شو. send button, showing English, UK, QWERTY. دا هاي سلام مې ورته ولیکه، ور مې لګه دغه بل ته اخیستی. نو په دا رقم ته زه کولی شم چې خلکو پوسټونه وګورم، تعقیب یې کړم، کمنټ ورکړم، لایک ورکړم، شیر کړم، په پوره معنا و چې هر څه دي په دې ټلیفون کې زه کولی شم. یعنې ما مخکې عرض وکړه چې معلول معیوب دا یو عیب نه ده او علت ده. کولی شي یو معلول هر څه وکړي، دقیقاً، خو فقط همت ته ضرورت ده. نو هغه کسان چې معیوبه دي، معلوله دي، نو هیڅکله د ناهیلي کیږي نه، همت دې وکړي. لکه نوري صاحب یو الګو ده، واقعا ډېره یوه پراخه الګو ده چې تاسو کولی شئ دې نه الګو واخلئ، د دې دغه ژوند سټایل تعقیب کړئ، ویې ګورئ چې نوري صاحب په خپل ژوند کې څه کوي، هغه چې تاسو تعقیب کړئ نو تاسو کولی شئ خپل ژوند رنګینه کړئ لکه د نوري صاحب په شان. نو اوس به لاړ شو لنډې دمې ته، بعد دمې نه بېرته راګرځو، زموږ یوه برخه پاتې. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، ډوډۍ هم تیاره ده. هاشمه جان ډوډۍ کولی شي راوړو، هغه پورې به زه یو دوه پوښتنې وکړم. بلکل. ښه، نوري صاحب فکر کوم تاسو کوم کتاب باندې هم کار کوئ چې هغه کتاب تاسو لیکئ، نو دا راته ووایئ چې دغه کتاب تاسو په کوم موضوعاتو باندې لیکئ، هغه موضوع یې څه ده؟
فرشته جانې هر کله چې ما سیالۍ نه بعد بریا ترلاسه کړې ده زه فرهنګیانو د انګلستان نړیوالو سازمانو هڅولم چې ته د پر ژوند باندې یو کتاب ولیکه تر څو یو پند شي خلکو ته د نړۍ انسانانو ته بار بار به دا کار کېده بالاخره زه مجبور شوم چې پر خپل ژوند باندې یو کتاب ولیکم د کتاب لیکوال زه پخپله یم او هیوادوالو سره به دا سوال چې دا کتاب ته څنګه لیکې زه خو نابینا یم زه په خپل ټلیفون کې ساوند ریکارډر لري په هغه کې خپل خبرې ثبتومه خبرې کوم هغه بیا کلیپ لیږم لیکوالانو ته هغوی بیا د کتاب په بڼه هغوی هلته بیا لیکي راته ډېر ښه نو په خوړو کې مو څه ډېر خوښیږي په خوړو کې زما هر څه خورم کبر نه کوم خورم هر څه تیار وي خو منتو اشک دا زما ډېر ښه نو موږ خو تاسو نن چکن هانډي چمتو کړې ده نو تاسو دا هم وګورئ خوند یې کولی شئ همدا اوس یې وګورئ که نه مشکل نشته ده خو ما خو حقیقت د منتو د اشک ویلې مطلب ما خو هر څه خوند خیر نو نه پوهېږم چې تاسو به اوس خوند وکتلی شئ که نه نو خو اوس خوښه ده ښه صحیح ده یوه لنډه کې به راته ووایئ ستاسو د موفقیت شاته د چا لاس اول خو د الله په فضل الله کامیابي راکړي بیا د والدینو دعا و برکت ده خو ډېر سپورټ هڅونه تشویق زما د مېرمنې وي هرې سیالۍ نه مخکې چې زه ماته دا خبره کوي چې که ناکامه شولې کور ته رانیسې بیا سبا باندې راسه نو دا د ملال یو لنډۍ ده وایي چې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالی بېننګۍ ته دې ساتمه د دې دغه خبره ماته سیالۍ کې ډېره پوره انرژي راکوي نو هماغه دلیل هم کیدای شي زه بریا ترلاسه کوم همیشه یعنې ستاسو د بریا شاته لوی لاس چې دغه ستاسو د مېرمنې ده واقعا په افغانستان کې داسې مېرمنې دي که خپله نزي په ټولنه کې کار نه کوي نو هغوی خپل ورونه نورو خویندې او دې سره خپل خاوند هڅوي دې لپاره چې لاړ شي پرمختګ وکړي ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې خپرونې ته راغلی خوشحاله شوم چې تاسو مې له نږدې نه ولیدلی ډېره مننه تاسو نه چې ما ته په دې خپرونه کې وخت قربان مو هاشمه جان نړۍ مننه بصیر کې تا نه مننه تا نه هم مننه درنو لیدونکو تاسو نه نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ که تاسو زموږ خپرونه نه یې لیدلې یوټیوب ته سر ورښکاره کړئ هلته زموږ خپرونې پرتې تاسو کولی شئ زموږ خپرونې هلته وګورئ په فیسبوک کې هم د سپوږمۍ پیج لایک کړئ خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ په انسټاګرام کې د شمشاد نړیوال پیج فالو کړئ خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ تر بلې خپرونې چې زه فرشته عالمي ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم د الله په امان له لیدلو مو مننه